حالات ښه شوي وو حالاتو ګزاره کړې وه یو وخت مونږ د یو بل لږه تماشه کړې وه او ته چې ورکړې ما ژړل مور مې داجي ته ویل نو مونږ څه خبرو کېږي مونږ به پرې جرګه کړې وه ته چې ورکړې ما ژړل مور مې داجي ته ویل مونږ څه خبرو کېږي مونږ به پرې جرګه کړې وه او په هغه ورځ خو به ګودر د خاپیرو نه ډکو منیر هغه چې تا د کشمالو نه منجیله کړې وه په هغه ورځ خو به ګودر د خاپیرو نه ډکو هغه چې تا د کشمالو نه منجیله کړې وه په داسې خلکو کې دیره وم چې ټول سره کافر وو په داسې خلکو کې دیره وم چې ټول سره کافر وو ارمان مې مړ و ما یې ځان له جنازه کړی او بیا یو دغسې شعرونه نور چې قسم دی ما له ښه خبرې راځي منیره قسم دی ما له ښه خبرې راځي خو مړې ستا سره ملګرې راځي او هغه لنډي دیوال ته اوس هم ګورم په زړه مې درد د مازدیګرې راځي هغه لنډي دیوال ته اوس هم ګورم په زړه مې درد د مازدیګرې راځي او زما په ذهن کې چې ته وګرځې نو ودانه خولې له مې سندرې راځي او یو ملګري د اقبال مومند صاحب دغه شعرونو فرمایش وکړو د نیازک سره مې ویلي چې سترګې پې څه کوي چې څه ته راسي درد خو ځیګر ته راسي زړه ته راسي او ورور مې وړوکی دی ټوپکې خوښ دی او په نصیبونو به واده ته راسي ورور مې وړوکی دی ټوپکې خوښ دی په نصیبونو به واده ته راسي او که په قامت لکه نختر دنګه شي خو جینۍ نه پلار ته او نه تره ته راسي او څوک چې بچا پسې د کوره وځي هغه به خامخا هغه ته راسي او یو څه شعرونه نور ملګري هم پاتې دي خو چې مماڼې رانتلي دي ګورګورې رانتلي مماڼې رانتلي دي ګورګورې رانتلي خبر نه یو او ډېرې ملغلرې رانتلي او کابل ته پسې ځونه چې په خوله یې کو ته څه وایې منیره کابل ته پسې ځونه چې په خوله یې کو ته څه وایې کوچۍ وې پېښوره مرورې رانتلي کابل ته پسې ځونه چې په خوله یې کو ته څه وایې کوچۍ وې پېښوره مرورې رانتلي د ذهن په انګړ کې مې د ساندو باچایي ده سیما به دا ډېره موده کېږي چې سندرې رانتلي د ذهن په انګړ کې مې د ساندو باچایي ده دا ډېره موده کېږي چې سندرې رانتلي او ودانه زندګي مې بې جانانه ماښامې دی ودانه د بامونو مازدیګرې رانتلي انس درمان یو څو شعرونه غواړي په دغې باندې به یې را ختمه هم کړو چې په کومه چې زما تمه ډاډه ولې ونی په کومه چې زما تمه ډاډه ولې ونی په سترګو کې د هغه مینه نه ولې ونی او په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولې ونی خو ځان مې پکې نه لیدو ړنده ولې ونی په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولې ونی خو ځان مې پکې نه لیدو ړنده ولې ونی او دا ته چې پکې شنه شوې د خندانه دغه ځای کې زما د ارمانونو هدیره ولې ونی دا ته چې د خندانه پکې شنه شوې هغه ځای کې زما د ارمانونو هدیره ولې ونی او چې ته یې راله را نه کړې بس اوس یې ورله نه وړم منیره منلې مې په پیر بابا جنډه ولې ونی چې ته یې راله را نه کړې بس اوس یې ورله نه وړم منلې مې په پیر بابا جنډه ولې ونی او ودانه چې رالویه شوه او پویه شوه د بل شوه ودانه چې رالویه شوه او پویه شوه د بل شوه زما وه چې نادانه وه وړه ولې ونی ډېره مننه یاره